د کابل ښار په زړه کې د سړک جوړولو او پراخولو لویه پروژه د کابل ښاروالۍ لخوا د دمزنګ څلور لارې نیولې بیا تر میرویس میدانه پورې د سړک جوړولو او پراخولو چارې پیل شوي دي چې د کابل ښاریانو ترڅنګ د موټر چلوونکو له تاوده هرکلي سره مخ شوي دي. خوش هستیم. موږ ډیر خوشحاله یو ځکه چې دې طرف ته ټول دولتي ملکیتونه او هغه طرف ته شخصي ملکیتونه وو، خو حکومت شخصي نه بلکې دولتي ملکیتونه یې ړنګ او پر ځای دغه سړک اوس پراخوي. په دې سړک ګڼه ګوڼه بیخي زیاته وه. فکر وکړه د 5 دقیقو لار به موږ په بیروبار کې په 40 دقیقو کې وهله. موږ ډیر خوشحاله یو چې د ښاروالۍ لخوا یو ډیر ښه اقدام شوی دی. یعنی د دمزنګ د کوڅنګي پر سړک جوړیږي، موږ ورته ډیر خوشاله یو او ډیر ښه نظر ده په دې خاطر چې کوڅنګي کې دومره رش و، یعنی په دې خاطر چې یو مریض به نه کېدای نشو چې هغه روزانه تیر شي. اوس ډیر موږ خوشاله یو چې د سړک تیریږي او ډیر ښه مزه کوي چې د سړک پراخه شي. یعنی کله چې رابندي و سړی به نیم ساعت تر 1 ساعت به بندیده په دې کوڅنګي تر دمزنګ پورې تر څو دوري کې چاري کې دوره ولا. اوس ان شاء الله که سړک جوړ شي 10 دقیقې لارم نه ده، 15 دقیقې لارم نه ده. په ورته مهال کابل ښاریان او موټر چلوونکي له دمزنګ څخه تر میرویس میدانه پورې د سړک جوړولو او پراخولو د چارو له پیل کېدو څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې اوس مهال پر دغه سړک ګڼه ګوڼه ډیره زیاته ده او خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. دوی دغه راز زیاتوي چې د ترافیکي پیښو د کمیدو ترڅنګ به ګڼه ګوڼه هم کمه کړي. طبیعي ده چې په هر انکشاف باندې اسانتیاوې ډېرې منځته راځي او په عین زمان کې سهولتونه منځته راځي، ځکه چې بیروبار پې کمیږي، رش د موټرو پې باندې کمیږي، هغه رابندۍ چې مخکې کېدلې هغه رابندۍ به اوس پې باندې کمې شي، د خلکو لپاره به سهولت شي او د عبور مرور به پې اسانه شي. والله ما بسیار خوشحاله هستیم. والله موږ ډیر زیات خوشحاله یو. دغه تغییرات چې په سړکونو کې راځي ډیر ښه دي. لارې خلاصیږي. بل دا سیمه د پوهنتون سیمه ده، ګڼه ګوڼه ډیره لري. په دې سره ناروغان تر ابن سینا او نورو روغتونونو په ښه ډول سره ورسیږي. ستونزې خو ډېرې دي، له ترافیکي پیښو نیولې بیا تر لارې بندېدو پورې ډېرې زیاتې ستونزې وي چې په دې سره به ټولې حل شي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله برکزی وایي چې د درېیمې ناحیې اړوند له دمزنګ څخه تر میرویس میدان یا کوټې سنګي پورې د سړک پر وړاندې د خنډونو د پاکولو چارې په چټکۍ سره دوام لري او دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره د سړک بنسټیز کار ته زمینه برابره کړي. د کوټې سنګي او دمزنګ ترمنځ د سړک جوړولو چارې عملاً د موانو په لرې کولو سره پیل شوي دي چې د دغه سړک په اوږدو کې شاوخوا 50 ملکیتونه تر استملاک لاندې دي چې ډیری یې دولتي دي. د لرې کولو لپاره یې کار روان دی چې دا سړک په شاوخوا 60 متره شي. د یادونې وړ ده چې له دمزنګ څخه تر میرویس میدانه پورې جوړېدونکی سړک 3226 متره اوږدوالی او 10 متره سور لري او په 2 لیکو کې به د یو معیاري سړک د جوړولو برخو په ګډون په شاوخوا 1 کال کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. عبدالله حیدرزی CGTN پښتو، کابل.